بسم الله الرحمن الرحیم. ضمیر کابلوف پرته لدی چې د کوم هیواد نوم واخلي ویلي چې افغانستان سره شانګهای سازمان همکاري د یاد سازمان یوه غړي د مخالفت له کبله درول شوې ده. کابلوف دغه راز زیاته کړې چې یاد سازمان کې پریکړه د اجماع پر اساس نیول کیږي، خو دغه موضوع له یاد بنسټ سره د افغانستان تعاملاتو پراختیا پر وړاندې خنډ او ټینګارې پر دې هم کړی چې کابل شانګهای سازمان کې د بشپړ غړیتوب غوښتونکی هم دی. ګمان دا دی چې ښایي پاکستان له افغانستان سره د اوږدمهاله کړکېچ له کبله د دې پروسې له مخالفینو څخه هم وي، خو ټینګار پر دې ده چې د دغه سازمان غړي هیوادونه باید د افغانستان د غړیتوب په اړه په خپلواکه ډول باندې اقدامات ترسره کړي. شانګهای همکارۍ سازمان په 2000 لومړي کال کې جوړ شوی او اصلي موخه یې په سیمه کې د امن تامین ده چې په لومړیو کې 6 غړي درلودل، خو اوس مهال شاوخوا 10 ته دغه شمیر پورته شوی دی. د دې ټولو مسایلو سربیره البته سیمهیز وضعیت ته په کتو شانګهای سازمان کې د افغانستان شتون ته اوس مهال څومره اړتیا لیدل کیږي. ور یو هیواد په دې سازمان کې د افغانستان له شتون سره مخالفت کوي. دغه شتون تر شا په ټولیز ډول کومه کیسه یا سناریو نغښتې ده. بیا هم ستړي مشئ، وخت په خیر. درنو لیدونکو، تاسو له ژوندون ټلویزیون څخه ژور لیدنه ګورئ. البته د همدغې موضوع د لاباس او څېړلو په خاطر را سره 3 قدرمن میلمانه مالتیا کوي. البته په آنلاین بڼه د نظامي او سیاسي چارو شنونکی توریالی زازی صاحب را سره دی او په مرکزي سټوډیو کې 2 نور قدرمن میلمانه دي. هر یو د سیاسي چارو شنونکی قاري میرسیاف ابراهیم خیل صاحب را سره دی او دغه راز بل د سیاسي چارو شنونکی شیخ سید هاشم جوادي بلخابي صاحب را سره مالتیا کوي. ستړي مشئ، وخت په خیر. بلخابي صاحب، غواړم چې بس البته په ټولیز ډول له تاسو څخه پیل کړم. لکه څنګه مې چې مخکې مقدمه کې ویلې، ضمیر کابلوف په ټولیز ډول باندې شانګهای سازمان همکارۍ سازمان په کې د افغانستان د غړیتوب اړوند خپل لیدلوری وړاندې کړی او هغه څه ویلي دي چې د دغه سازمان یو غړی هیواد البته افغانستان د شتون مخالفت کوي، که څه هم نوم یې نه ده اخیستل، خو ګمان پر دې ده چې ممکن پاکستان اوسیږي. ستاسو باور باندې سیمه ییز وضعیت ته په کتو باندې شانګهای سازمان کې د افغانستان شتون ته اوس مهال څومره اړتیا لیدل کیږي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. با تقدیم سلام خدمت شما، همکاران محترم شما، مهمانان ارجمند برنامه و بینندگان عزیز. ضمن عرض تسلیت ایام سوگواری و عاشورای حسینی به همه امت اسلامی و علاقمندان به سید الشهدا علیه السلام در سرتاسر جهان که این ایام سوگواری حضرت ابا عبدالله علیه السلام و شهدای کربلا نیز هست. با عرض تأسف باید عرض کرد غیر قابل انتظار هست که یک کشور همسایه با داشتن مشترکات بیشمار در حالی که در همین دهه‌های اخیر بیشترین سود را دولت‌های پاکستان از قبال مردم افغانستان، چه در جهاد باشوروی و بعد از او و از رفتن و عودت مهاجرین، از سکونت مهاجرین و امتیازاتی که جهان عرب و جهان اسلام و کشورهای غربی در زمان جنگ سرد به خاطر مهاجرین و مجاهدین افغانستان و پاکستان سرازیر کردن و چه مقدار سرمایه های افغانستان که بازرگانان و تجار افغانستان به اعتماد این که یک کشور همسایه هست، یک کشور مسلمان هست، مشترکات زیاد اونجا بردن و در مجموع با این امکانات پاکستان که یک کشور فقیر و غریب و نوپا و نامنظم بود نظم پیدا کرد و در منطقه و جهان صاحب اعتبار و امکانات شد و این قابل انکار نیست در جهان و هم در پاکستان و ملت شریف پاکستان که این از اعتبار و حیثیت ملت افغانستان و از داشته های مادی و معنوی مردم و کشور افغانستان عاید پاکستان شد. با یک چنین شرایطی جای تأسف هست که حکومت نظامی پاکستان برخلاف منافع خود، برخلاف منافع افغانستان، برخلاف منافع منطقه و جهان، بر علیه منافع افغانستان
در مجامع جهانی به طور مستقیم و غیر مستقیم، به طور پنهان و آشکار همیشه دست به اقدامات مخالف زده و این قابل انکار نیست، به خاطری که ما شما دیدیم تجاوزات مکرر نظامیای پاکستان یک بدخواهی و یک اجحاف و یک ظلم غیر قابل توجیه هست. در همین راستا اظهارات نماینده پاکستان در سازمان ملل بار بار بر علیه منافع افغانستان و ملت افغانستان غیر قابل انکار هست. اظهارات وزیر اعظم پاکستان بر علیه منافع و ملت افغانستان، اظهارات سخنگوی پاکستانی ها و اظهارات کماندان عمومی نظامی پاکستان و خصوصا وزیر دفاع پاکستان، همه اینها بار بار و به طور مکرر و به طور علنی علیه منافع ملت افغانستان اقدام کردند، چه اقدام فیزیکی و چه اقدام فکری و یقینا در خفا بیش از این تلاش میکنن، مثل که دعوتی از مخالفین و جای دادن مخالفین امارت اسلامی افغانستان و فراری ها و امکاناتی برای اونها قائل شدن، همه اینها قابل انکار نیست و این جای تأسف هست. صحیح. بلخابي صاحب، البته اوس د کله چې دغه مخالفت راپورته کیږي ستاسو باور باندې د یاد سازمان غړي هیوادونه څومره په دغه برخه کې مسؤلیت لري چې حد اقل په خپلواک ډول باندې نه د پاکستان د انحصار یا د تاثیر لاندې دوی په د افغانستان په تړاو باندې پریکړه وکړي، تصمیم ونیسي تر څو وکولی شي هغه ژمنې چې یاد سازمان د سیمهیز امنیت او اقتصادي پرمختګ او ترانسپورت په برخه کې کړي دي یا د دوی مسؤلیتونه جوړیږي، ځکه افغانستان هم په سیمه کې تر ټولو مهمه جغرافیه له ځان سره ساتلې ده. د دوی مسؤلیتونه څه کیږي دغه مخالفتونو په وړاندې چې حد اقل د منځه ولاړ شي؟ مسئله معروف عامیانه است که خورشید پشت ابر همیشه پنهان نمیمانه. وجود افغانستان از جهات مختلف و امارت اسلامی افغانستان یک واقعیت هست و این واقعیت برای کسی قابل انکار نیست و اگر کسی این واقعیت را انکار بکنه در واقع خود را اغفال کرده و تجاهل کرده و خود را به جهالت زده و یقینا چنانچه که اشاره فرمودین کشورهای مختلف منطقه و دوردست در جغرافیای افغانستان و در ارتباط با دولت و ملت افغانستان منافع فراوان دارند، منافع منصفانه متقابل مختلف فراوان دارند، منافع امنیتی دارند، منافع سیاسی دارند، منافع اقتصادی دارند، منافع تاریخی دارند، حتی منافع مشترکات عقیدتی و فرهنگی در بین هست و این فدای مخالفت یک کشوری که او وابسته به غرب است، وابستگی او هم پنهان نمیشه، آشکار هست. به خواسته یک کشوری که او در واقع گماشته غرب بگیم یا نیابتی غرب بگیم یا نماینده غرب بگیم، خصوصا آمریکا، این کشورهای دیگه منافعشون رو قربانی او نمی کنن و از این جهت او یک تلاش مذبوحانه و یک تلاش بی‌مورد انجام میده که باعث بی‌اعتباری خودش و باعث آشکارتر شدن سوء نیت خودش و عدم استقلال خودش در پیشگاه ملت شریف پاکستان و ملت افغانستان و تمام ملل منطقه و جهان میشه. چرا که بی دلیل و بی جهت و بیهوده بدخواهی کردن به یک واقعیت و ظالمانه نظر کردن به او و از طرف دیگه تهاجم های مختلفی که عرض شد به یک کشور، این مخفی نمیمونه و هر روز آشکارتر میشه. از اون جهت هست که اقدامات پاکستان نه در گذشته تاثیر داشته اقدامات منفی او، بلکه باعث انسجام ملی بیشتر و اعتبار بیشتر امارت اسلامی و دولت افغانستان شده و نه در آینده تاثیر خواهد کرد و تنها خود را در واقع شرمنده میکنه. کورودان به هم راګرځم بلخابي صاحب. قاری صاحب، البته ضمیر کابلوف لکه څنګه چې مقدمه کې یادونه درلودله، یو غړی هیواد د شانګهای سازمان د غړي هیوادونو څخه د افغانستان د شتون مخالفت کوي، که څه هم نوم یې نه ده اخیسته شوی، خو تر ډیره پورې اټکل د کابل او اسلام آباد ترمنځ روان کړکېچ ته په پام سره ممکن
ګمان داسې ده چې پاکستان دغه مخالفت کړی اوسیږي. خو په هر صورت سره هغه اساسي پوښتنه دا ده چې دغه سازمان د کومو موخو لپاره جوړ شوی، افغانستان هم په دغه خطه یا په ټوله کې په سیمه کې پروت دی، یو لوی او ستراتیژیک موقعیت له ځان سره لري. هیوادونه ولې دغه برخې ته زیاته پاملرنه نه کوي چې حد اقل د ستونزو یا د مسایلو د حل لپاره هغه څه چې دغه سازمان ادعا کوي یا جوړ شوی دی، بنسټ ایښودل شوی دی، افغانستان هم غړیتوب ولري تر څو خپلې اندېښنې، فرصتونه دا هم د غړي هیوادونو سره شریک کړي. بسم الله الرحمن الرحیم. منطق صاحب تاسې ته، ګران ورور بلخابي صاحب ته او قدرمن زازي صاحب ته، د ژوندون نړیوال تلویزیون لیدونکو او اوریدونکو ته خپل سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. علیکم السلام. منطق صاحب، د شانګهای سازمان غړي هیوادونه د سیمې په سطحه باندې د افغانستان او د سیمې هیوادونو په سطحه باندې چې کومه غونډه یا سازمان لري، په ده کې د افغانستان موجودیت دا ضروري او اړین دي، ځکه افغانستان یوه جغرافیه ده، دلته انسانان وګړي اوسیږي، د افغانستان د نړۍ د جغرافیې یو ټوټه برخه ده. نو په کار دغه ده چې د افغانستان یو اساسي نه تنها د شانګهای سازمان کې بلکې د ملګرو ملتونو په سازمان کې، د اسلامي همکاریو په سازمان کې، په دې ټولو کې باید افغانستان یو نماینده هلته غړیتوب ولري او موجودیت ولري. په دې خاطر باندې چې خاص استازیتوب د افغانستان له نظام نه، د افغانستان له ادرس نه وکولی شي. نو دا چې د شانګهای سازمان کومه غوښتنه لري یا فرض مثال دا تقاضا لري چې د افغانستان یو استازی هلته باید موجودیت ولري او یو هیواد چې نوم یې نه ده اخیستل شوی او د مخالفت ښودلی ده، نو دا په کار نه ده د سازمان د شانګهای سازمان غړي هیوادونو ته په کار ده چې د افغانستان نماینده باید دلته ومني تر څو پورې د افغانستان له ادرس نه، د افغانستان له ملت نه خاص استازیتوب ولري. دا چې نوم یې نه ده اخیستل شوی، موږ او تاسې ګورو چې په اخر کې د کابل اسلام آباد ترمنځ ناخوالې رامنځته شوي دي او اسلام آباد همیشه د خپل بادرانو د خوشحالولو دپاره، د غرب د خوشحالولو دپاره هغه نامشروع او ناروا غوښتنې د افغانستان اسلامي امارت څخه لري چې هغه برها د اسلامي امارت مسؤلینو د افغانستان نظام رد کړې ده. که چیرته د پاکستان هیواد کره شواهد لري د افغانستان پر نظام باندې، د افغانستان پر حکومت باندې، نو مهرباني دې وکړي هغه اسناد دې راوښیي. ګوري چې څو موده کېږي هغه فرضي کرښه او هغه کوم باډر هغه ټول بند دي، حتی د یو خوا بلې خوا ته تګ راتګ را ممکن دي. غیر مهاجرو مسله ده چې د پاکستان له هیواد نه راځي را انتقالیږي، نور خو هېڅ هم نشته دي. بیا هم په پاکستان کې نامني ده، د پاکستان په هیواد کې نامني ده، نو دا معنا نه شوله چې دا د افغانستان پړه دې په افغانستان واچول شي. همیشه پاکستان منطق صاحب د خپل د بام واورې په افغانانو وراچي. د تاریخ په اوږدو کې که موږ وګورو، موږ تاریخ مطالعه کوو، هېڅکله پاکستان نه غواړي چې یو قوي مرکزي په خپلو پښو ولاړ افغانستان، یو باثبات افغانستان دلته موجود اوسیږي. نه پوهېږو چې دا څه هدف لري. یعنې څه دغه مخالفتونه یوازې په شانګهای سازمان کې نه ده، البته د ملګرو ملتونو امنیت شورا کې، په ځینې نورو نړیوالو استیجونو کې پاکستاني چارواکي مسؤلین په بېلابېلو مختلفو ادرسونو باندې هڅه کوي تر څو د افغانستان اړوند منفي تبلیغات وکړي. تر شا یې کومه کیسه روانه ده؟ منطق صاحب، تر شا خو دغه ده چې کله اسلامي نظام راغی، فتح دلته راغله، لله الحمد د افغانستان اسلامي امارت د افغانستان په تعمیت ارضي باندې حاکمیت لري. دلته هغه ډلې او عناصر چې ادعا کېدل هغه اوس نشته دي. اوس یو امارت ده، د یو امیر تر چتر لاندې ټول د افغانستان قومونه ورونه ژوند کوي. دلته هېڅ نه هغه ډلې او عناصر چې دنیا او نړۍ به حراس لر دغه وجود نه لري. مواد مخدر موضوع لرې شوله. اوس ګوري ورځ تر ورځې د افغانستان اقتصادي کارونه روان دي، د افغانستان بیا رغونه روانه ده. نشي دغه زغمله پاکستان، د پاکستان نظام، البته د پاکستان په نظام کې مې یو خاصه کړۍ ده، هغه نه غواړي چې دلته یو باثبات افغانستان وجود ولري، دلته په خپلو پښو ولاړ افغانستان وجود ولري او د پرمختګ وکړي. دغه پرمختګونه دلته امنیت، د تعمیت ارضي نه حاکمیت، دا نشي زغملی. نو بنا په دغه باندې دی په این آن باندې پلمې جوړوي. دلته نه عناصر شته، نه ډلې ټپلې شته، نه هېڅ نه. ګوره د افغانستان اسلامي امارت په بارها سره وزارت خارجه نړۍ ته، د سیمې هیوادونو ته ډاډ ورکړی چې د افغانستان له ادرس نه به د سیمې هیوادونو ته، نړۍ ته، خصوصا ګاونډي هیوادونو ته زیان نه وي. او دا په عمل کې هم ثابته کړې ده منطق صاحب. هېڅ تر اوسه دې وښیي د افغانستان له ادرس نه چې کوم هیواد باندې د افغانستان له ادرس نه تجاوز شوی، د افغانستان له ادرس نه په حریم باندې دغه تجاوز شوی. اگر کې دغه نور هیوادونه وګوري، دغه د منځني اسیا هیوادونه، قزاقستان، ازبکستان، دا نور هیوادونه ګوري، ښې اړیکې موږ سره لري، د افغانستان له حکومت سره لري، هغه شکریا ادا کوي،
مننه کوي چې موږ د افغانستان د اسلامي امارت مرزونه دا کوم سرحدي ساحې چې دي دلته امنیت تامین ده. پخوا به دلته مواد مخدر او قاچاقو دا مسلې به ډېر په ډاډمن امنیت سره راتېرېدلې. اوس لله الحمد اسلامي امارت پښتون کې دغه عناصرو دغه کښتو د قاچاق د مواد مخدر دا اوس نشته دي. هغه موږ ناراضي دي. همدغه چې موږ د ایران هیواد سره سرحدي پوله لرو هغه هم موږ ناراضي ده. د افغانستان له ملت نه د افغانستان له نظام ناراضي ده. یوازینی هیواد چې ناراضه ده پاکستان ده. هغه خپل اهداف لري او هغه اهداف لري چې هغه نامشروع اهداف لري، نامشروع غوښتنې لري. همیشه دا غواړي چې زه خپل نامشروع غوښتنې د افغانستان پر حکومت باندې ومنم، د افغانستان پر نظام باندې ومنم. اوس لله الحمد د افغانستان اصلي بچیان د دې وطن ساتونکي دي، د دې وطن مدافعین دي. د هیڅ چا نامشروع غوښتنه نه مني، د هیڅ چا فرمایش نه مني، د هیڅ چا هغه نامشروع غوښتنو ته غاړه نه ږدي. یو افغانستان اوس یو آزاد مستقل هیواد ده. د هیڅ چا تر تحت اثر لاندې نه ده، د هیڅ چا غلام نه ده. د سیمې هیوادونو سره، د نړۍ سره، د همسایګانو سره ښې اړیکې غواړي، ښه روابط غواړي. نو بناءً دې هیوادونو ته هم پکار ده، خصوصا د پاکستان هیواد ته پکار ده چې د افغانستان فعلي نظام درکړي، د افغانستان دا اوسنی نظام درکړي، د افغانستان ملت د درکړي، د افغانستان جغرافیا ته د احترام وکړي، د افغانستان وګړو ته د احترام وکړي، بېځایه لاسوهنه دې نه کوي او دغه نه څه نه جوړېږي. صحیح شو. کور ودان بیا هم درته راګرځم. زازا صاحب، البته لکه څنګه چې قدرمنو میلمنو یادونه درلودنه د پاکستان د افغانستان ترمنځ د اړیکو په باب باندې، خو یوه پوښتنه لا هم بې ځوابه پاتې. تر ډیره پورې په نړیواله سټیجونو کې د افغانستان اړوند بېلابېلو برخو کې پاکستاني چارواکي نیوکې لري. ستاسو باور باندې د دغو منفي تبلیغاتو یا شکایتونو تر شا پاکستان کومه سناریو د افغانستان په اړه باندې پر مخ وړي؟ سلامونه نیکي راته قدرمن عزتمن ژورنالیست صاحب، تاسو ته ستاسو دواړو ډېر عزتمنو قدرمنو میلمنو ښاغلي عزتمن ابراهیم خیل صاحب ته او ښاغلي عزتمن فرخابي صاحب ته، ستاسو خوږو همکارانو ته، خپلو وطنوالو ته، لیدونکو او اورېدونکو ته وړاندې کوم. علیکم السلام. اصلي خبره دا ده چې موږ باید تاریخ ته مراجعه وکړو چې ولې د نیمه پېړۍ افغانستان د دغو بهرنیو او یو شمېر هغه کورنیو دښمنانو لخوا دغه ولس دا وطن د دغو بدبختیو سره مخامخ شو. لومړی خو دا ټول د پاکستان رامنځته کول دا ټول د انګریزانو کار په دې سیمه کې چې خپل غچ اخیستو لپاره چې هغه شرموونکې ماتې د افغانستان لخوا نه خوړلې وه، هغه خپل غچ واخلي چې خپل غچ اخیستو ته یې تر نن ورځې پورې دوام ورکړی ده. تاسې وګورئ دغه اعلان چې په کوزې پښتونخوا کې د وخت د پښتنو د مشرانو لخوا نه د پاکستان پر وړاندې عدم تشدد اعلان شو، تر نن ورځې پورې دا د افغانستان افغان ولس پر وړاندې دا جنایتونه جریان لري. له بلې خوا نه په خپله د نړۍ یو جنایتکارانه سیاست په دې سیمه کې حاکم دی چې د یو جنایتکار ترهګر تروریستي هیواد پر وړاندې هېڅ غبرګون نه ښکاره کوي او ملاتړ یې کوي. پاکستان اوس په خپله د ډېرو بدو د سیاسي اقتصادي بحرانو سره مخامخ ده چې تقریبا د یو شمېر هیوادو څخه 290 میلیارد ډالر راوړی ده. دا نیوکې چې دوی پر افغانستان باندې کوي هغه دا ده چې پاکستان په هېڅ صورت سره نه غواړي چې افغانستان یو مستحکم نظام وي. له بلې خوا نه دا د ضمیر کابلوب خبرې، دی د یو ابرقدرته هیواد استازی ده، دی ولې ډارېږي، ولې نه وایي چې دغه هیواد څوک ده چې نه غواړي افغانستان د شانګهای د غونډې غړیتوب ترلاسه کړي یا برخه کړي واخلي. دا ټول ته معلوم ده چې پاکستان ده. نور دغه د شانګهای د غونډې غړي چې دي دا یو هیواد هم د امارت اسلامي پر ضد نه ده، ټولو د امارت اسلامي سره خپلې هغه ډیپلوماتیکې اړیکې ساتلې دي. دلته اصلي خبره دا ده چې ستر بشري جنایت دا ما همیشه یادونه کړې ده، اوس یې بیا یادوم. ولې د افغانستان 520 جټ الوتکې دا د پاکستان ته ورکړل چې له منځه یې وړي، نظامي قواوې له منځه، تجهیزات له منځه لاړل. په دې همدغه نن ورځې لپاره چې افغانستان ونه کولی شي په دغو هیوادو باندې برید وکړي، در حال کې چې افغانستان هیڅ کله دا تصمیم
نه نیولې ده، نه نسی او نه به په راتلونکي کې ورسي چې په چا بار باندې یرغل وکړي او خپل غیر منسلکتوب ناپېلتوب د ټولو نړیوالو هیوادو سره ساتلی ده. متاسفانه چې هیوادونه د خپلو سیاسي اهدافو لپاره نه ساتي. اوس تاسې لاړ شئ دا د څه نومېږي طاهر اندرابي د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان، یعنې دی د هماغه ورځ نه چې دا لاره بنده شوې د هغه نه مخکې د امارت اسلامي په حاکمیت کې څومره سپکې خبرې د افغانستان په هکله ترسره کوي او اوس یې ویلي دي چې که موږ وغواړو چې د افغانستان سره خپلې ډیپلوماتیک اړیکې وساتو باید افغانستان پاکستان ته تعهدنامه ورکړي، تعهد ورکړي چې پاکستان ته کومه ضربه نه واردوي. یعنې یو ترهګر تروریستي هیواد په خپله پر افغانستان باندې بریدونه کوي، ماشومان شهیدان کړل، میرمنې شهیدان کړل، کلي کورونه یې وران کړل، 400 مریضان یې د درملنې روغتون کې شهیدان کړل. کوم نړۍ هیواد د دوی پر وړاندې هغه وکړلو مخالفت وکړو نه کړلو. او بله خبره دا ده چې د شانګهای غونډه ولې هغه وخت به رښتیا درته وایم چې افغانستان د دغو نړیوالو هیوادو باندې اعتبار او باور وکړي چې افغانستان دوی په رسمیت وپېژني. دا په خپله د افغانستان په رسمیت نه پېژندله دا ستر بشري جنایت ده چې په د 21مه پېړۍ کې د افغانستان پر وړاندې ترسره کېږي. ډېره زیاته مننه. کور ودان ژوندی اوسې بیا هم درته راګرځم. درنو لیدونکو یوه لنډه دمه اخلو، بېرته راګرځو. بیا هم ښه راغلاست درته وایم. درنو لیدونکو تاسو له ژوندون څخه ژور لیدنه ګورئ. بل خبي صاحب، البته لکه څنګه چې افغانستان په اسیا کې یعنې د اسیا زړه بلل کېږي، ستاسو باور باندې شانګهای غړي هیوادونه د افغانستان موقعیت ته څومره اړتیا لري؟ که چېرته اړتیا ډېره زیاته لیدل کېږي په سیاسي، امنیتي، اقتصادي برخو کې، ولې بلنه نه ورکول کېږي؟ کشورهای دنیا امروزه به لحاظ پیشرفت تکنولوژی همگی به نحوی به یکدیگر ارتباط دارند و ارتباط مؤثر و ارتباط از جهات مختلف، خصوصا کشورهایی که در یک منطقه باشند و قطعا منافعشون از جهات مختلف به یکدیگر وابسته است و به ویژه که افغانستان در یک نقطه جغرافیایی خیلی ویژه و خاص قرار گرفته و پیشینه تاریخی راه ابریشم را داره که در تاریخ‌های بسیار گذشته و دور هم این واقعیت و این ضرورت وجود داشته که افغانستان امن باشه و مرکز ارتباط و تلاقی تمدن‌ها و تبادلات تجارتی جهان قدیم باشه. و امروزه که امکانات زیادتر شده، نفوس جهان بیشتر شده و ضرورت به رسیدن منابع مختلف از جای دنیا به جای دیگه او بیشتر احساس میشه، اهمیت افغانستان شاهرگ حیاتی منطقه تلقی میشه. اگر نگیم که شاهرگ حیاتی جهان، شاهرگ حیاتی منطقه هست و علتی که کشورهای ابرقدرت از دور زمان تا حال و در این ایام و قرن معاصر ما شما و افغانستان طمع میکنن، تجاوز میکنن و کوشش میکنن افغانستان را تصرف بکنن، تسخیر بکنن، به لحاظ همین امتیازات هست. وگرنه تنها مسئله جغرافیا باشه، در دنیا کشورهای زیادی هست که هیچ کشوری در دنیا به او طمع نکرده باشه و هیچگاه برای او تصرفش هزینه نکرده باشه و هیچگاه به فکر تصرف او نباشه. ولی هر کشوری که مقتدر میشه در جهان به فکر تصرف افغانستان میشه
به لحاظ این ویژگی ها و امتیازات فراوان خدادادی که این جغرافیا داره، چه از لحاظ منابع بشری و چه از لحاظ منابع طبیعی و چه از لحاظ موقعیت جغرافیایی. بنابراین منطقه و جهان به این واقعیت باور دارند که افغانستان باید که اهمیت داده شد. هغه غونډې چې البته په سیمه ییزه کچه باندې جوړیږي او د افغانستان حضور هم په دغسې غونډو کې ډېر زیات مهم ګڼل کېږي. ستاسو باور باندې کله چې اسلامي امارت په دغسې غونډو کې ګډون نه کوي یا په ټولیز ډول باندې بلنه نه ورکول کېږي، د دغو غونډو اهمیت و ارزښت څومره ده؟ پایله ورکوي نه ورکوي؟ ما شما متاسفانه شاهد بودیم قبل از دولت امارت اسلامی افغانستان بی نهایت ضعیف شده بود، حاکمیت ملی نبود، استقلال نبود، از جهات مختلف استقلال نبود، وابستگی 100% و یک مستعمره بود، به حدی که قبل از امارت اسلامی افغانستان کد مخابراتی بین المللی افغانستان را هم که یک مسئله جزئی هست کشور همسایه ما پاکستان مصادره کرده بود. یعنی تا این حد هیچ چیزی او روا نمی داشت که در افغانستان موجود باشه، به لحاظی که افغانستان بی نهایت تضعیف شده بود در جهان. ولی با آمدن امارت اسلامی افغانستان الحمدلله حیثیت افغانستان این واقعیت ها هست، عزت ملت افغانستان، تمامیت ارضی افغانستان، دفاع از منافع ملت و کشور افغانستان به حد اعلا و به وجه احسن تامین شده. با این لحاظ که افغانستان به عنوان یک کشور مقتدر منصف مهم و مطرح فعلا استقلال خودش رو به دست آورده، تمامیت ارضی و حکومت مرکزی، کشورهای منطقه از این جهت ناگزیرند به پذیرفتن این واقعیت، چنان که ما شما میبینیم یکی پس از دیگری به رسمیت میشناسه و یکی پس از دیگری ارتباطات برقرار میکنه و رفت آمدهای دیپلماتیک در سطح اعلا. ما شما شاهد هستیم که اخیراً از قزاقستان شاهد بودیم، وزیر اقتصاد و مشاور وزیر اعظم قزاقستان و غیره و سایر همسایه هم به همین ترتیب. بنابراین افغانستان به کوشش پاکستان نه فراموش شده بوده و نه فراموش خواهد شد و نه کشورهای منطقه به راستای افکار حلقه نظامی پاکستان حرکت میکنه. حتی ملت پاکستان با مردم دولت افغانستان یقینا که نظری نیک داره، چه برسه به کشورهای منطقه، و این به لحاظی است که منافع منطقه وابسته به آرامش و امنیت و استقلال افغانستان و ارتباط حسنه و عادلانه با کشور افغانستان هست، نه ارتباط یک جانبه و ظالمانه که مثلا پاکستان توقع داشته باشه و او هم به او طمع و توقع خود نرسیده و نخواهد رسید. صحیح شو. کور ودان. ډیره مننه. قاری صاحب، البته د افغانستان په اړه باندې بهرنۍ افکار او معادلې هغه څه چې تقریبا د 15 کلونو په تیریدو سره جګې او ټیټې طی مراحل کړي دي، ستاسو باور باندې په نړیوالو سټیجونو کې د افغانستان اړوند هغه مسایل چې پاکستان تحلیلوي او له نړیوالو سره شریکوي، آیا کوم خاص تاثیرات درلودلي د افغانستان سره د اړیکو په باب باندې د هیوادونو که څه هم افغانستان اوس مهال له پراخو نړیوالو هیوادونو سیمه ییزو زیات شمیر بهرنیو سازمانونو سره اړیکې هم لري؟ منطق صاحب یو شی دا چې د سیمې هیوادونه نړۍ اوس دا په ده باندې پوه شوي دي، ده ته ثابته شوې ده چې د پاکستان هیواد، د پاکستان هغه اداره کومه اداره چې هلته وجود لري دا خپله تروریستي اداره ده. د تروریزم روزل تربیه کول دا د دو هغه ده ځالې عمل ته د نړۍ په ده باندې پوه شوې ده. هېڅ د ما په نظر باندې فکر نه کومه چې د دومره تاثیرات په سیمې هیوادونو باندې په نړۍ باندې چې د افغانستان دپاره ذهنیتونه خرابه کړي. دا چې نړۍ بعضې ملاحظات خپله لري، هر هیواد خپل ملاحظات لري، خپل ګټو ته ګوري، خپل هغه ته ګوري، هغه بېله خبره ده. نو همدغه علتونه دي چې دا هېڅ هغه نه لري چې د پاکستان هیواد دومره مؤثریت ولري چې د ملګرو ملتونو په سازمان کې هم هغه ولري، شانګهای سازمان کې هم ولري، همدغسې د اسلامي همکاریو په سازمان، د سیمې هیوادونه نړۍ نه. اوس لله الحمد اسلامي امارت تقریبا د 40 هیوادونو سره زیات ډیپلوماتیک اړیکې لري، هغه هلته قونسلګرۍ لري، هلته روابط لري. همدغه راز دا څو ورځې مخکې ګوري اتحادیه اروپا ته هیات لاړه د افغانستانه، تر څو د افغانستان دا اوسنی وضعیت، د افغانستان د جغرافیا، د افغانستان دا اوسنی حالت له نړۍ سره شریک وي. نړۍ هم دا درک کړې ده. اوس لا هم ته افغانستان کې امنیت تامین ده،
تامیت ارجی باندې اسلامي امارت پوره حاکمیت لري. دلته بهرني سیلانیان راځي د دې هېواد هغه شی عکس وړي، هغه شی هغه وړي چې دلته په افغانستان کې امنیت تامین ده. د افغانستان له جغرافیا نه خوند اخلي، راځي هغه د خپل هېوادونو سره له خپلو مسؤلینو سره خپل هغه سره دا شریکوي تر څو په افغانستان کې داسې امنیت په تاریخ کې نه و راغلی. نړۍ په هغې کې دومره امنیت نشته الحمدلله چې په افغانستان کې امنیت تامین ده. نو بنا په دغه باندې ما په نظر باندې دومره مؤثریت به ونه لري د پاکستان هېواد چې نړۍ د ده په خبرو باندې اعتبار او اعتماد وکوي. خپله پاکستان هېواد په انجوا کې ده. دا اوس د هغه مخکې دوستانو هم اشاره پرې وکوله، دا اوس داخلي مشکلات لري، اقتصادي مشکلات لري. دا اوس بارها تقاضا د ده په دې عامه رسنیو کې ګورو د څو ورځو کې چې بیا د شلتوب لري چې موږ د بارډرونه د افغانستان سره تجارت او ترانزیت خلاص کړو. خو اما د افغانستان حکومت ورته وایي، د افغانستان نظام ورته وایي، د افغانستان ملت دا غوښتنه ده تر څو پورې چې د پاکستان هېواد د پاکستان نظام قوي تضمین در نه کړي هېڅکله موږ نه غواړو چې د پاکستان سره ترانزیت او نور تجارتي اړیکې ولرو. ځکه بارها د دوه ګونې سیاست لوبوي، دروغجنه سیاست لوبوي د پاکستان حکومت. کله چې د افغانستان میوجات، د افغانستان سبزیجات، د افغانستان تجارت وده وکړي او دا ورسیږي او بالاخره د پلمې بانې کې بارډر بند کړي او د پاکستان هغه شیان چې دلته راځي هغه وخت کې بیا ترانزیت خلاص شي. اوس افغانان هم پوه شوي، د افغانستان نظام هم پوه شوی ده، نور په دغه دروغجنو سیاستونو باندې او دروغجن سیاستونو باندې نور د افغانستان حکومت هم باور نه کوي، د افغانستان ملت هم باور نه کوي. قاري صاحب، یعنې د پاکستان په وړاندې ستاسو باور باندې متقابل سیاست څومره هغه مثبت ثابت شوی دی؟ داسې دا چې د افغانستان حکومت، د افغانستان نظام، د افغانستان ملت ټول په ده باندې پوه شوي دي چې د پاکستان البته عوام نه ښیو، د پاکستان ملت نه ښیو. د پاکستان ملت اوس هم د افغانستان له ملت سره، د افغانستان له حکومت سره ښې اړیکې غواړي. هغو ښه اړیکې د تاریخ په اوږدو کې ښه رویې کړي د افغانانو سره. اما د پاکستان نظام په هغه کې به یو خاصه کړی نه غواړي چې دواړه ملتونه، دواړه همسایه هېوادونه سره ښې اړیکې ولري، ښه مناسبات ولري. هغه خپل اهداف لري او بل خپل د بازار د خوشحالولو دپاره او د هغه ډالري کڅوړو د اخیستو دپاره چې څنګه وکولی شي دغه ډالري کڅوړو. دا اوس وګوره د افغانستان مخالفو ډلو ته په پاکستان کې دو روزنه ورکوي، دو تربیت ورکوي، دو هغه ورکوي. لله الحمد د اسلامي امارت وزارت دفاع څو موده مخکې هلته عملیات ترسره کړه. هغه عناصر او ډلې چې د افغانستان د نظام په خلاف باندې، د افغانستان د حکومت په خلاف باندې هلته روزنه تربیه کوله، دا چیرته وله روزنه چیرته کیږي؟ پاکستان د تاریخ په اوږدو کې نه غواړي چې دلته یو قوي او مرکزي نظام وجود اوسیږي. نو بنا په دغه باندې منطق صاحب د سیمې هېوادونو ته پکار ده، د ملګرو ملتونو سازمان ته پکار ده، د شانګهای سازمان ته پکار ده، د اسلامي همکاریو سازمان ته پکار ده چې دوی د افغانستان یو نماینده هلته ومني تر څو پورې د افغانستان خاص استازیتوب وکړي، د افغانستان له ادرس نه، د افغانستان له نظام نه خاص استازیتوب وکړي او نړۍ ته خدمت ورکړي، نړۍ سره ښې اړیکې ولري. دا اوس په ملګرو ملتونو کې چې کوم نماینده د افغانستان د خاص استازیتوب نشي کولی. که چیرته د افغانستان د اسلامي امارت هلته یو نماینده موجود اوسېدلی، د سیمې هېوادونو ته خو دغسې شایعات تبلیغات دي چې د افغانستان د امارت سره تعامل نه کوي. نړۍ ته پکار ده، د سیمې هېوادونو ته پکار ده، سازمانونو ته پکار ده چې د افغانستان فعلي نظام درکړي، د افغانستان د حکومت سره تعامل وکړي، بله بدیل او بله چاره نه لري. همدغه سازمانونو ته پکار ده چې د افغانستان نماینده ومني. بل نړۍ خو په ډیموکراسۍ باندې باور لري منطق صاحب. دا اوس د شانګهای سازمان کې خو نور غړي هېوادونه وجود لري، دو د رایګیري پرې وکړي، د یو هېواد د خبرو په هغه باندې باید اعتبار او اعتماد ورنه کړي. دلته په ملګرو ملتونو سازمان کې، په نورو سازمانونو کې دوی خو په ډیموکراسۍ په رایګیرۍ باندې باور لري. نو رایګیري دې وکړي چې تر څو پورې اوس د سیمې هېوادونه، همسایګان، نړۍ ټول د افغانستان د اسلامي امارت سره تعامل غواړي، ښې اړیکې غواړي، کرا قدم په قدم، سټیج په سټیج د افغانستان له حکومت سره ښې اړیکې غواړي. دا اوس باور فضا رامنځته شوې، پوه شوله چې اسلامي امارت د نړۍ ته خطره نشته، د دې نظام نه نور خطره نشته، له دې جغرافیا نه نړۍ ته خطره نشته. اوس نړۍ هم دا درک کړي دي. روسیې هېواد په رسمیت وپېژانده، تقریبا د 40 نه اضافه هېوادونو سره ډیپلوماتیک اړیکې لري، هلته قونسلګرۍ لري، هلته خپل نمایندګان لري. همدغه د رسمیت پېژندلې او همدا د یو باور اعتماد خبره ده چې نړۍ په افغانستان اسلامي امارت باندې لري. نو په کار دغه د شانګهای سازمان هېواد ته، همکاري سازمان ته چې رایګیري وکړي تر څو پورې د افغانستان یو نماینده هلته ومني، د افغانستان یو نماینده هلته موجود اوسېږي، تر څو خاص استازیتوب وکړي. نړۍ سره ښې اړیکې غواړو، دنیا سره ښې اړیکې غواړو. همدغسې ملګرو ملتونو کې چې کوم چوکۍ د افغانستان مسلم حق ده دا دې ورکړل شي. هغه کنګل شوي پیسې چې افغانان اوس په دې شرایطو کې په بد اقتصادي وضعیت کې دي، باید هغه پیسې
دې آزاد شي، کنګل شوي پیسې دې آزاد شي، تر څو د افغانستان په اقتصاد کې، د افغانستان په بیا رغونه کې، د افغانستان په باسازي کې کار واخیستل شي. دا د افغانستان د مجاهد ولس حق ده. دغه حق تلفي دې باید نړۍ نه کوي نوره. کور ودان ډېره زیاته مننه. زازی صاحب، البته په ټولیز ډول باندې ستاسو باور باندې که څه هم وخت ناوخت ځینې سیمه ییز هیوادونه او یا سازمانونه د افغانستان اړوند د امنیت په برخه کې خپل اندېښنې څرګندوي، هغه څه چې اسلامي امارت په ټولیز ډول باندې ردوي. ستاسو باور باندې د سیمه ییزو هیوادونو دغه اندېښنې د کومو اهدافو لپاره دي؟ ګورئ، پوښتنه دلته ده چې ولې دغو هیوادو پاکستان او هغه پروني پېژندل شوي جنګي جلادي جنایتکارانو افغانستان یې بې دفاع کړو، ناتوانه یې کړلو او د افغانستان ټول نظامي تجهیزات یې له منځه یوړل. دا خو ما مخکې ویل چې دا یو پلان شوې پروژه وه چې دوی څنګه کولی شي افغانستان د دغو غمیزو سره مخامخ کړي. خبره دا ده چې ډېر د تعصب ځای ده، هیڅ عدالت په نړۍ کې شتون نه لري. دا چا چې پرون دا هیواد، دا وطن، د کابل ښار د خاورو سره سم کړی ده، اوس په دې بهرنیو هیوادو کې دوی قاضیان شوي دي د بشر د حقوقو دفاع کوي. که مېرمنې دي که نارینه دي، داسې ټول په خبري رسنۍ کې د دوی خبرې اوري. دا د نړۍ هیوادونه که چېرته واقعا پاک نیت افغانستان ته ولري، هغه به وخته اوس افغانستان په رسمیت پېژندلی و چې ویې ګوري هم چې افغانستان کې سوله او امنیت راغلی دی. چې نه پېژني دا د دوی سیاسي اهداف دي. هغه وخت به دوی افغانستان څخه دغه د نیوکو تورونه لاس واخلي چې افغانستان په رسمیت وپېژني. نوره باید موږ د دغو هیوادو ګاونډي هیوادو دا د پرونیو پېژندل شوو جنایتکارانو څخه د افغانستان په هکله تمه توقع ونه کړو. افغانستان باید په خپله افغان ولس د دغو غمیزو څخه وژغوري. بعضې وخت زه بعضې رسنیو کې خبرې کوم، پرون مې یو چا سره خبرې کولې، یو څوک یې راغوښتی و، باور په خدای وکړي چې بعضې وخت سړی نه غواړي چې رسنۍ ته لاړ شي خبرې وکړي. قصې یې شروع کړې وې. دلته خو د وطن د امنیت مسله ده، دلته د سیاست مسله ده، دلته اوس چې دا څه چې تېر شوي دي هغه خو تېر شول. هر څومره چې موږ خبرو ورباندې وکړو هغه بیرته لاسته راوړی نه شو، د وخت نه تېرې شوي اوبه دي. اوس دا یو شمېر دا د قومي مسله نه ده، دلته دغه جنایت چې د ستر ملت پښتون پر وړاندې رامنځته شوی دی. دا یو شمېر پښتانه چې دي دوی د هغه د ډوډۍ د مالګې ارزښت ولا کولی، لکه د پاکستان ښځې پښتونخوا پښتانه دا مشران رهبران کله د پاکستان ملاتړ کوي، کله د افغانستان ملاتړ کوي. د دوی دریځ معلوم نه ده چې دوی څه دریځ لري. مثلا اوس هماغه محسن داوړ چې زید ځان ته پښتون وایي، 3 واره د افغانستان د تباهي بنسټ ښودونکي احمدشاه مسعود د زوی سره تاجکستان او روسیې او اتریش کې په غونډه کې برخه واخیستله. اعتماد اعتبار هغه وخت په دغو خلکو پکار ده چې صادقانه د افغانستان د دغه دردېدلي ولس او د افغانستان د هیواد چې دا نیمه پیړۍ د جګړو بدبختۍ سره مخامخ ته دفاع وکړي. تاسې د نړۍ په تاریخ کې کوم هیواد ماته ښکاره کوي چې په هغه هیواد کې دا خبرې وي چې هزاران ما هزارستان جوړ میکنم، ما ترکستان جوړ میکنم، ما خراسان جوړ میکنم، یا دا د ژبې په خبره. تاسې اوس وګورئ جرمني، فرانسه، ایټالیا، اسپانیا، نور هیوادونه چې نومونه اوس نشم کولی اخیستم، هماغسې چې نومونه دي هماغه ژبه کې وي. فرانسویان په فرانسې غږېږي، جرمنیان دویچلند ورته وایي په الماني، چې دویچ ورته وایي په الماني غږېږي، انګلیسان په انګلیسي غږېږي، ایټالیا په ایټالوي غږېږي، اسپانیا په اسپانوي غږېږي. دا خو هغه سویډنیان چې دي یا هالندیان چې دي یا بلجیمیان چې دي ټول په خپل ژبه غږېږي. ولې دغه نفرین شوي جنایتکاري پروژې د افغانستان پر وړاندې رامنځته کړي دي؟ افغان ولس باید اوس هوښیار شي، افغان ولس باید یو بل په غېږ کې ونیسي، افغان ولس باید د خپل نظام او د بهبود لپاره هڅې وکړي، افغان ولس باید د خپل راتلونکي نسل د ژغورلو لپاره هڅې وکړي. نور په دغو هیوادو باندې باور وکړه ژورنالیست صاحب، خبرې کول، بحث کول هیڅ ګټه نه کوي. د دې لپاره چې دغو هیوادونو د افغانستان د حدودیت څخه بهر دا یو جنایتکاره هیوادونه دي چې موږ سره هیڅ نه دي.
دا اوس چې ښاغلي د افغانستان د دفاع وزیر ښاغلي مولوي صاحب یعقوب ویلي دي چې 8000 نظامي قواوې دي ترغېړنې کرښې د ایران په کرښه کې رامنځته کوي. دا اوس د پاکستان لپاره یو درد راپېښ شوی دی چې بیا پاکستان نشي کولی چې د افغانستان باندې مداخله وکړي او دا اوس هم دا مثلا دوی دا ادعا کوي چې باید موږ افغانستان تعهد وکړي. نو د دې لپاره دغه هیوادو باندې باور کول اشتباه ده. همدغه ضمیر کابلوف څو ورځې نیوکې کړې دي چې په افغانستان کې 20 تروریستي ترهګرې ډلې ټپلې دي. چې روسیه افغانستان په رسمیت پیژندلی ده دا چې دغه د سیمې هیوادونه د سیمې کې سیاسي ثبات اقتصادي ثبات امنیتي ثبات رامنځته شي باید د شانګهای غونډه کې چې افغانستان د مرکزی اسیا څلورلارې ده باید دوی په شانګهای غونډه کې دوی ته د غړیتوب ورکړي. د دې لپاره چې دا ولس د وطن د خپل راتلونکي لپاره باید هڅې وکړي. موږ نشو کولی چې نیمه پیړۍ نور هم په دې مصروف شو چې پاکستان څه کوي، روسیه څه کوي، امریکا او ایران او اسرائیل او دا نور هیوادونه څه کوي. دا په خپل هم جنایت ده. دا په خپل تمام ورځ د ټول خبري رسنۍ کې بهر کې همدا خبرې دي د افغانستان په اړه کې قومي مسایل دي، ژبني مسایل دي، دا چې ترکستان او خراسان او ازارستان غواړي. دا په خپل ستر بشري جنایتونه دا په خپل خیانت ده چې د افغانستان په ور باندې مصروفه کړې ده. نور امارت اسلامي باید دا کار وکړي، په دغه خبرو باندې دغسې یو ټغر ورکړي چې نور سر راپورته نشي، خپل ژوند ته، خپل وطن ته، خپل ولس ته د خپل هیواد آبادولو لپاره چې همدغسې کار یې پیل کړی دی چې دا پروژې پیل کړي دي. د دې نه نوره دا نړیوالو هیوادو ته اصلا که پر ما نه خفه نه شي، لازم هم نه ده چې په دغو هیوادو باندې موږ وغږېږو. صحیح شو. موږ که 100 واره قسم ورته وخورو، همدا افغانان که ملل متحد کې دي، که په سویس کې استازی ده، یا د افغانستان انټرنیشنل ده، ایران انټرنیشنل ده، آمو تلویزیون ده، ټوله پښتانه دي. مثلا د شیوا شرط نومیږي که څه نومیږي، دی معین د وزارت اطلاعات کلتور و. تاسې د ده خبرې وګورئ، ولې دغه اخلاق دغو خلکو له لاسه ورکړي. که دوی اخلاق لرلی دوی به دا سپکې خبرې بل چاته نه کوي. صحیح شوه، ډېره مننه. داسې نقش افغانستان انټرنیشنل ته خبرو ته د افغانو، پښتونو، تاجکو، ازبکو، ترکمنو، هزاره او بلوچو په شهید هغه عزت او ابرو یې له منځه وړی ده. صحیح شوه. دغه خلکو همدغه خلک همدغه اقوام باید د دغو مفسدینو پر وړاندې راپاڅېږي. صحیح شوه. کور ودان، ډېره مننه. درنو لیدونکو، اوس هم یوه لنډه دمه اخلو، بېرته راګرځو. بیا هم ښه راغلاست درته وایم درنو لیدونکو. تاسو له ژوندون څخه ژور لیدنه ګورئ. بل خبیر صاحب، البته د جمعبندۍ په ډول باندې یوازې د شانګهای سازمان غونډه نه، بلکې سیمه ییز فارمټونه، نړیوالې غونډې، هغه څه چې د افغانستان اړوند په دغسې غونډو کې د اسلامي امارت حضور څومره مهم دی چې حداقل د مسایلو د حل په خاطر باندې د سیمه ییز امنیت د هیوادونو ترمنځ د ګډو ګټو د پاللو ساتلو په خاطر باندې حداقل اسلامي امارت ته بلنه ورکړل شي، تر څو هغه څه چې د افغانستان اړوند مربوط کیږي په هغې باندې بحث وشي او فرصتونه رامنځته شي. اصول سیاست امارت اسلامی افغانستان از ابتدا آشکار بوده. سیاست اقتصاد محور، عدم مداخله به امور داخلی دیگر کشورها و اعمال شریعت و برای اصول آشکار و باثبات امارت اسلامی همیشه پایبند بوده. اما متاسفانه کشور همسایه ما شما مثل نتانیاهو و مثل آقای ترامپ همیشه آشفتگویی و تناقضگویی از یک جانب و چاپلوسی به کشورهای فرامنطقه‌ای از جانب دیگر و معامله‌گری از جانب دیگر که نمونه بارزش ناموس پاکستان هست که خانم عافیه صدیقی
فروخته میشه و پول که نه یک فرد عادی است که یک فرد دانشمند هست، ناموس کشور اسلامی، ناموس امت اسلامی هست و یک پول فروخته میشه نه. و این قصه آشکار هست که وکیل اونها اعلام کردن. بنابراین کشورهای منطقه باید و به این موضوع آشکار هست دقت بکنن و حضور امارت اسلامی افغانستان را غنیمت بدونن، ضرورت بدونن که غنیمت هست، ضرورت هست، وظیفه انسانی هست، وظیفه همسایگی هست، وظیفه شرعی هست، وظیفه بشری هست که منافع کشورهای خود را هم تامین بکنن، منافع ملت افغانستان هم تامین شه و ثبات امارت اسلامی افغانستان آشکار هست و متزلزل نیست مثل کشور همسایه. بنابراین یک ضرورت هست که انشالله تعالی هر کشور که به رسمیت نشناخته به رسمیت بشناسه و او کشورهایی که رسمیت شناختن ارتباطاتشون رو تقویت بکنن و نماینده امارت اسلامی افغانستان رو که جایگاه شایسته اونها هست در این سازمان‌های منطقه‌ای و جهانی بپذیرن و این به خیر ملت‌های خود اونها، ملت افغانستان و جهان هست و این وظیفه انسانی اونها هست که چه بپذیرن چه نپذیرن. این یک واقعیت هست و امارت اسلامی افغانستان و مخالفت یک کشور بدخواه مزمحل و منزوی نشده و نمیشه. صحیح ګور ودان ډیره زیاته مننه. قاری صاحب البته سیمه ییزو فارمټونو غونډو ته په پام سره د شته فرصتونو نه حداقل اسلامي امارت څنګه کولی شي ښه استفاده وکړي؟ منطق صاحب د اسلامي امارت دریځ خارجي سیاست دا واضح شوی ده. کله چې فتح راغله د افغانستان اسلامي امارت زعیم هم دا خبره وکوله چې د سیمې هیوادونو سره نړۍ سره ښې اړیکې غواړو، تعاملات غواړو، نړۍ ته خپل هغه دریځ روښانه کړی ده چې موږ د اسلامي اصولو په رڼا کې د هر هیواد سره خصوصا د اسلامي هیوادونو سره ښې اړیکې غواړو، تعاملات غواړو. د افغانستان جغرافیه، د افغانستان خاوره د هیڅ ګاونډي د هیڅ سیمې هیواد په زیان به نه استعمالیږي او دا هم په ټولو بارها د مجالسو کې د محمد رسول الله لارې نه نړۍ ته ښودلې، نړۍ ته ډاډ اطمینان ورکړی ده. اوس لله الحمد اسلامي امارت په راتګ سره تقریبا 15 کاله تېرېدونکي دي. دلته امنیت تامین ده، مواد مخدر موضوع نشته ده. د افغانستان له جغرافیا نه، د افغانستان له حدوداتو نه، د تامینات ارضي نه حاکمیت لري. دلته د افغانستان له سرحدي ساحو څخه دفاع کوي، د افغانستان له خاورې نه دفاع کوي. دا اوس ګوري چې موږ په مختلفو ولایتونو کې په کابل کې د بازسازۍ کارونه روان دي، د بیا رغونې کارونه روان دي. دا د اسلامي امارت هغه خبرې او شرایط دي چې د نړۍ سره کړي دي. اوس دا اقتصاد محوره سیاست د نړۍ سره غواړي، د سیمې هیوادونو سره غواړي، ښه اړیکې غواړي نړۍ سره. نړۍ هم باید اسلامي امارت درکړي، د اسلامي نظام دې درکړي، د اسلامي نظام د هغه روا او مشروع غوښتنو ته د لبیک ووایي او د خپل نامشروع غوښتنې دې په دې نظام باندې نه عملي کوي او نه مني هم. که ته څومره ناروا غوښتنې د اسلامي امارت نه وکړې، دا باور او اطمینان در کومه چې د ناروا غوښتنې دې نه منل کېږي. که چېرته ته ګاونډیتوب غواړې، د ګاونډیتوب په اصولو، د همسایتوب په اصولو باندې اړیکې غواړي، اسلامي امارت هم تا ته ویلي چې موږ دروازې درته خلاصې دي. خو که چېرته ته ناروا غوښتنې لرې، نامشروع غوښتنې لرې، همیشه د ما په خاوره تجاوز کوې، د ما په حریم باندې تجاوز کوې، د ما بېګناه افغانان په شهادت رسوې، په اینو آن باندې په دروغجنو ادعاو باندې، در حالا کې دا کومې ادعاوې چې ګاونډي هېواد یې لري هېڅ یو هم ثبوت او اسناد نه لري، فقط یو شایعات دي او تبلیغات دي کوي. راځئ اوس چې د نړۍ سره ښه اړیکې غواړي، یو اقتصاد محوره روابط غواړي، نو پاکستان هېواد د تا سره هم ښې اړیکې غواړي. راځه د ایران هېواد سره هم غواړي، د نور منځني اسیا هېوادونو سره هم غواړي، له چین سره هم غواړي، له هند سره هم غواړي، له ټولې نړۍ سره غواړي چې ښې اړیکې ولري، د تجارت بخش کې، سیاسي بخش کې، نورو بخشونو کې. خو افغانستان اوس یو آزاد مستقل هېواد ده، د چا غلام نه ده، د چا تحت اثر لاندې نه ده، د چا خبر نه مني. افغانستان 15 لسیزې کېږي د اور په لمبو وسوځېده، افغانان در په دره سو، په میلیونونو افغانان شهیدان سول، په میلیونونو افغانان کډوال سول، په میلیونونو افغانان معیوب معلول سول. دا د چا لاسه؟ د سیمې هیوادونو د همدغه د سیاګانو د سیمې استخباراتو چې خپل اهداف لري. اوس یو شرعي نظام راغلی، یو اسلامي نظام راغلی، نړۍ دې باید دا درکړي. اوس الحمدلله اسلامي اردو لرو، اسلامي نظام لرو، اسلامي پوځ لرو. د افغانستان له حدود نه، د افغانستان له خاورې نه، د افغانستان له جغرافیا نه دفاع کولی شي. نړۍ دې دا نظام درکړي. نړۍ دې هغه سازمانونه چې ملګرو ملتونو سازمان کې ده یا نور سازمانونه دي چې افغانستان نماینده دې ومني، د افغانستان غوښتنې دې ومني، د افغانستان روا او
مشروع غوښتنې دې ومني. د افغانستان اسلامي امارت منطق صاحب د چا نه ناروا مطالبه نه ده کړې، خیالي اړیکې غواړي، سیاسي تعاملات غواړي، اقتصادي تعاملات غواړي، نو بنا ان نړۍ دې هم اسلامي امارت درکړي. نو دلته اوس یو نظام راغلی، امنیت راغلی، ټول افغانان خوښ دي. دلته نور نه خراسان منل کېږي، نه وروره بل شی منل کېږي، یو افغانستان د یو امیر المؤمنین تر چتر لاندې ټول اقوام وروڼه دلته ژوند کوي، هیڅ چا سره ظلم زیاتی نشته ده. که یو چا باندې ظلم زیاتی کېږي، یو څوک پې ادعا لري ناروا کوي، د اسلام او د شریعت خلاف عمل کوي، نو طبعا د نظام اصول هم دا دي، د نظام هغه دي چې دی راونیسي، پوښتنه ترې نه وکړي، که چېرته ګناه پکې سزا ورکړي، ګناه نه خوشي کوي. دا هېڅ نه وه داسې نشته ده چې دلته نیول شته، دلته چا سره ظلم زیاتی شته. په دې داخل افغانستان کې موږ ژوند کوو، دنیاوالو ته ډاډ ورکوو، خصوصا د خپل وطنوال ته ډاډ ورکوو چې اسلامي نظام د اسلامي امارت د هېڅ چا سره ظلم نه کېږي. که چېرته تا ظلم کړی، زیاتی دې کړي، نو څه تالته بیرون ناشي او د دې نظام خلاف شایعات خوره. تا خو 20 کاله یا 30 کاله دلته د نظام وکړو، حکومت دې وکړو، خپل امتحاني دوره دې تېره کړله. افغانان اوس پېژندلی چې تا څه وکړه، خپل قوم ته، خپل سمت ته قومي تعصبات ول، سمتي تعصبات ول، خپل ګټو دپاره دې کار کوو، نه د دې وطن دپاره. اوس اسلامي امارت د دې وطن دپاره، د دې وطن د دې آبادولو دپاره کار کوي. راځئ ملای وتړو، تر څنګ یې ودرېږو، په ملت هم غږ کوو چې د خپل نظام تر څنګ ودرېږئ، بیروني شایعاتو ته مه ګورئ. الحمدلله همدغسې ټول د افغانستان مجاهد ولس د خپل نظام تر څنګ دي. کور ودان ژوندی اوسئ. ډېره مننه زازا صاحب. البته په وروستیو کې د جنببندۍ په ډول باندې په فرصتونو باندې که چېرته ستاسو نظر راواخلو، په سیمه کې کوم فرصتونه دي چې حد اقل اسلامي امارت دغه مسایلو ته په پام سره ښه استفاده ترېنه وکړي؟ ما همیشه ویلي دي چې په هیڅ هېواد باندې باید باور او اعتماد ونه. صحیح. اوس د انګلستان ویژه خاص استازی چې افغانستان ته تللی ده، هغه ویلي دي چې د هیڅ ډلې مسلح ډلې څخه موږ په افغانستان کې ملاتړ نه کوو، د افغانستان پر خلاف ملاتړ نه کوو. بل سیاستمدار یې ویلي دي با فریاد زدن از راه دور نمیتوان طالبان را اصلاح. د یو هېواد دوه سیاسون دوه مختلف خبرې کوي، ولې دا ټوله نړۍ د افغانستان پر وړاندې دوه مخی سیاست لري. چې هغه د ډیپلوماسۍ له لحاظه ظاهري یوه خبره کوي، باطن بل هدف لري. یوې راځي وایي چې موږ د هېڅ په دری کې ویلي دي چې هیچ گروه مخالف مسئله در افغانستان حمایت نمیکنه. دا خبره د امریکا یو د پارلمان یو استازي هم دا کړې وه. دا خبره اوس خبره دلته ده چې فقط یوازینی شی چې موږ د دغو ټولو بدبختۍ څخه ژغورلی شي چې ما 6 کاله وړاندې تر نن ورځې پورې دا خبره همیشه یادوم، دا تکراري خبره ده، ملي یووالی، ملي وحدت او ټول د افغانستان شریف اقوام، د شمال نه تر جنوب نه، د شرق نه تر غربه پورې، ما په دې ټولو ولایتو کې ژوند کړی، ډېرې ښکلې خاطرې سره متحد شو. لکه نیمه پېړۍ وړاندې کورنی ژوند په افغانستان کې رامنځته کړو او ټولو ته په درنده سترګې یو بل ته وګورو. هغه وخت موږ کولی شو چې د دغه جنایتکارو هېوادو، جنایتکارو ډلو ټپلو چې تر نن ورځې پورې دوی د افغانستان پر وړاندې خپل جنایت کوي، وطن هم ژغورلی شو، د ولس هم ژغورلی شو، او نوره نشي کولی چې دغه نړۍ هېوادونه بیا زموږ پر وړاندې بیا دغسې نظامي تجاوز یا یرغل وکړي، یا بیا په خبري رسنۍ کې د منفي خبرې او کړنې ترسره کړي. کور ودان، ډېره زیاته مننه زازی صاحب چې وخت یې راته راکړ. تاسو ښه وخت. مننه ستاسو. ډېره مننه، ژوندی اوسئ. بخوي صاحب تاسو هم ډېره زیاته مننه. کور مو ودان. قاري صاحب تاسو هم ډېره مننه، ژوندي اوسئ. کور مو ودان. درنو لیدونکو، البته ژور لیدنه تر همدې ځایه وه. تر بیا مو په ستر رب سپارم. الله مو مل شه. ښه وخت ولرئ.